موږ ته دا یاد ساتل پکار دي چې نبی صلی الله علیه وسلم ښځو هغوی سره واده کېدلو نه مخکې یو ځل واده شوی و. نو حضرت عایشه نه علاوه هغوی ټولو دا دویم واده و. نو تاسو په دې غور کړی دی چې حضرت عایشه نه علاوه هغه ټولې اول واده شوې وې او هغوی ټولو له یا خو طلاق شوی و یا هغوی خاوندان مړ شوي وو. او نن سبا زموږ کورونو کې څه کېږي چې یو هلک وي او هغې مور او پلار وي او هغه هلک چا سره واده کول غواړي او مور پلار هم خوشحاله وي او هغوی اول ورته دا هم وایي چې سمه ښکلې جینۍ دې خوښه کړې ده. خو کله چې هغوی دا خبر شي چې جینۍ اول یو ځل واده شوې وه نو بیا هغوی وایي نه 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 داسې نشي کېدی، زه به خپل ورور ته څه وایم، زه به د خلکو ته څه وایم، زه به خلکو ته څه جواب درکوم، زه به خپل مخ څنګه ښیم هغوی ټولو ته، زه به خو د ټولو خلکو کې وشرمېږم. نو زه تاسو ته معذرت کوم چې داسې نشي کېدی. نو تاسو داسې ولې کوئ؟ که ستاسو ماشومانو خوښه وي او هغوی د خبرې څه پروا نه لري، که هغوی ته څه تکلیف نشته نو تاسو ته ولې تکلیف دی؟ که الله تاسو ته د کور مشر جوړ کړی دی، تاسو د خپل کورنۍ ذمهوار یې، تاسو د خبرې پروا ولې لرئ چې خلک به څه وایي؟ نو تاسو وروسته لاړ شئ او نبي صلی الله علیه وسلم ته وګورئ. هغوی اول واده حضرت خدیجه سره شوی و. او بیا صحابیانو ته وګورئ او بیا موږ ته وګورئ. که تاسو چا بل چا لور سره به داسې وکړئ نو ستاسو خپل کور کې هم داسې کیدی شي. خو تاسو ته به د دې خبرې احساس کیږي، خو وخت به تیر شوی وي او ډېر ژوندونه به تاسو تباه کړي وي. نو زه دا ټول مور پلار ته ویل غواړم چې داسې خبرې مه وکړئ. کیدای شي چې چا طلاق شوی وي هغه هغې کس نه زیات ښه وي کوم تاسو خپل ماشوم دپاره خوښ کړی دی. نو تاسو داسې خلکو له ولې بد ګڼئ؟ زه خو دې ته داسې ګورم چې ستاسو CV باندې تجربه وي نو خلک تاسو ته زیات خوښوي.